السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. په دې درس کې د فرانسوي ژبې 11 جملې چې په ورځني ژوند کې زیات استعمالیږي هغه تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر پای را سره وګورئ. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. یعنی زه تاسو نه اورم، یعنی زه ستاسو آواز نه اورم. Pouvez-vous répéter plus fort? Pouvez-vous répéter plus fort? Pouvez-vous répéter plus fort? آیا تاسو کولی شئ چې په لوړ غږ سره تکرار کړئ؟ répéter معنا تکرارول. Allons prendre un verre. Allons prendre un verre. Allons prendre un verre. زه چې یو ګلاس ډرینک واخلو، یعنی یو ګلاس ډرینک وڅښو. allons معنا زه چې لاړ شو. Restons en contact. Restons en contact. Restons en contact یعنی په ارتباط کې پاتې شو، یعنی په ټچ کې به اوسو. Vous avez passé un bon moment. Vous avez passé un bon moment. Vous avez passé un bon moment. تاسو یو ښه وخت تیر کړو. مومو یعنی یو لحظه. Maintenant il faut que je parte. Maintenant il faut que je parte. Maintenant il faut que je parte. اوس زه باید لاړ شم. اکثره مونږ جو پخ استعمالوو او په دې جمله کې مونږ جو پخت استعمال کړو. جو پخت او جو پخ کې څه فرق دی؟ د دې په باره کې یو مکمله ویډیو جوړوم او په راتلونکو درسونو کې تاسو سره شریکوم. Elle a confiance en lui. Elle a confiance en lui. Elle a confiance en lui. هغه په هغې اعتبار یا یقین لري. Avoir confiance معنا یقین درلودل. Actuellement. Actuellement. Actuellement یعنی فی الحال په دې وخت کې. En fait. En fait. En fait په حقیقت کې. Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? تو چیرته ځې؟ Je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. زه هیڅ چیرته نه ځم. nulle part معنا هیڅ چیرې نه، یعنی هیڅ چیرته نه. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci. شیر کول یې هیر نه کړئ له دوستانو سره. مننه.